وسیدنا بعد الله سبحانه وتعالى بیا د اهل کتاب او بد صفات به بیانې خبره بیا د اهل کتاب شروع شي د يهودو سره ډیر زیات مالونه ډیر زیات او په مسلمانانو باندې په وحود کې دومره غټه سخت رااله خو دوی هیڅ رحم په دې مؤمنانو باندې او په دې مسلمانانو نه دا غوي ملګرتیا کوله بخیلانو والله سوي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله او ګمان دي نه کوي هغه کسان چې بخل کوي باغ مال چې ورکړي دي دوی ته الله د خپل مهربانۍ نه هو خير لهم چې دا غره دي د دوی لپاره بل هو شر لهم بلکې دا خو بد دي د دوی لپاره سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة زردچی پغاړه کې بواچول شي دوی ته هغه چې بخل کړي دي دوی باغی باندې او ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله د پاره میراث د اسمانونو او د زمکې دی دغه زمونږ د پاره فائدې لري چې بخل نه بزان لري ساتي الله وی دې بخیلانو دې غاړو ته دغه سواچم چې په سبانه بخل کړي او د ازمکه عثمانونه او د هر څه چې الله ته پاتې کیدونکې نو بخل د سیش والله بما تعملون خبير او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوي خبردار دی په سوره بقره کې یو آیت تیر شوی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا کله چې دایت نازل شونه د يهودو دا خبره وکوله وی د محمد رب فقیر شوی دی زمونږ نه قرضې غواړي دا څه خبره دوی قرضې غواړي زمونږ نه دومره بے ادب خلکو د يهودو دومره بے احترام خلکو دوی دا خبره ابو بکر صدیق رضی الله عنه اوریده او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر نرم انسانو خو د پیغمبرانو نه بعد غوره مؤمن د زمکه په دې مخ باندې هغه دغه انسانو نو په دې ټیم کې به داغه نه څنګه صبر شي داغه لړ دغه يهودي نه پړقو ایستو د مخ ولوو يهودي وغوران شو رسول الله په خبر رااله رسول الله ته والي او يا رسول الله ما ولي وي دوی چې الله غریب دي موږ مالدار او الله زمونږ قرضې غواړي رسول الله سلام خو دې انسانو چې انصاف به کوي په دې خبره باندې تاسو سره گواښتي ابو بکر صدیق ته سوکشتي چې هغه وی چې او ما اوریدلی چې دا خبره کړې او یا رسول الله گواه ما زه نشته ما اوریدلی ځکه ما واسه کومنو بیا ته رسول سمو چې صحیح ده ستا خبره خو لکه گواه په دې باندې راوړي ولې دې سړی والے دا خبره رواني الله د آیت نازل کو لقد سمع الله قول الذين قالوا يقينا وورد الله وينادى كسانو چوي ان الله فقير ونحن اغنياء يقينا الله غريب دی او منګه مالدار یو ابو بکر صدیق رنن کوي الله بخبل ورکوي زه کوي ورکو ما وريدلی دی الله وي دا دومره به ادب خلکو چې الله مبارک دوی دا خبر وکړه الله سوي سنكتب ما قالوا زرد چې وبلیکو دا خبره چې دوی وي وقتلهم الانبياء بغير حق او جلد دوی پیغمبرانو لربنا حق سره ونقول ذوقوا عذاب الحريق او ايوب دوی ته چې وسکه عذاب دور وزون کی ذلك بما قدمت ايديكم دا عذاب په سبب دا عمل دی چې مخکې لګري دي لاسونو استاسو وان الله ليس بظلام للعبيد او یقینا الله ندی ظلم کون کې په بندگانو باندې خدي يهوديانو به چې د ایمان نه وروړو یو بانه به کوله د دروغ وزر به کتو هغه سره وي مونږ ته زمونږ پیغمبرانو دا خبره کړې و چې اخیری پیغمبر کله راشي نو یو نه خداغه داده چې دغه قرباني یعنی خیرات او صدقه
چې کله وکړي هغه به ورته د اسمان نه به ور راځي هغه به خوري او د اوسه پورې خو دې سینې دي شي يهودو به دې څه نه دي شي نه ځکه موږ ایمان نه راوړو دا به دروغ وي پوخانو پیغمبرانو دا خبره سره کړي نه چې اخرنی پیغمبر به دا نه خي خو دوی د ایمان نه راوړو د پاره به دا خبره کوله الذين قالوا دا کسان دي چې وای ان الله عهد الينا یقینا الله حکم کړی دې مونږ ته الله نؤمن لرسول چې ایمان بنراوړو په یو رسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار تر دې چې راوړي مونږ ته قرباني چې وخوري لرور من باندې به ایمان راوړو الله بالزامي جواب ورکړي او رد پکې چې دې څنګه مخکې شوی دي دا پیغمبر خود سید تاسو در پر دا باندې وکته هغه مخکینی پیغمبرانو به سلام وجل قل تورتوا قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات يقينا راغلي دي تاسو تدير پیغمبران مخکې زمانه فخکارا دلیلون سرا وبالذي قلتم او باغشي سره چې تاسو ویلو یا تاسو غختلو دغه سوي چې قرباني به ور به خوري دې خوشي دي مخکي فلما قتلتموهم نولي وجلي تاسوغي إن كنتم صادقين كي تاسو رشتنين وسلخ بالبيغمبر تسلي وركي فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك نګدوی دروغجن غني تعالی نو یقینا دروغجن کړي شوی دي ډېر پیغمبران مخکستانه جاءوا بالبينات راغلي وغوي بخکار دلیلونو والزبر پوان کتابونو والکتاب المنیر او پلوی کتاب رڼا کونکي الله غوی ته دلیلونه غټ کتابونه واړه کتابونه د هر څه ولور کړ دغه باوجود خلکو د دروغجن ویلي نه پیغمبره کته ته څوک دروغجن وي نو زړه په مخه پکاو صبر کوه او د دې نه بعد الله سبحانه تعالی د اخرت نه یره بیانې چې د اخرت نه ویریږي او خپل پیغمبر او صحابه کرامو له تسلی ورکړي چې خپکیږي مده دنیا د جزاء زین نه د امتحان زیاده که سخت د باندې را لې خبره نه ده هغه وخر روان دي چې زه به تاسو له بدله درکم تاسو له جنتونه درکم كل نفس ذائقة الموت هر سوالا سکون کې د مرګ دی دا د الله فیصله ده هر ساغستون کې شی دی بمري او د موت چې دلته نشو نو ورځ به دې سره شي چې موږ هم په قصو کې پاتې کیو اب ناشنا وخی چې خلک به موت په قصو کې یادای هر پلانې وو هغه به دا چل کو پلانې وو زما بارک ویم وي ستاسو بارک ویم وي موږ سړي کل نه دی راوړي لکه څنګه چې موږ اوس د خپل مشرانو مبارک لګیو دغه پلار نکاح مشران یره پلانې الله دی وبخدي سي وو پلانې الله دی وبخدا به کول قصې کوي نو زما استاد مبارک هم خلق دا قصې کوي په دې نشي چې خلق به بخکار یادې کوي بد به یادې کوشش دا پکار دی چې انسان همیشه یو خسیرت پری دي شاته سبا لکه څوک دی یادې چې بخکار دی کې دعا خو به تکي کنه الله كل نفس ذائقة الموت او الحمدلله د مرګ د موضوع د قیامت د موضوع د قبر د عذابونو د موضوع دا دې موضوع چې بدی باندې ما بشمار بیانونه او خبرې کړي هغه بیانونه ووري تفصیلا د مرګ سخته په دې عنوان باندې یو بیان دی د آخرت سفر په دې عنوان باندې یو بیان دی د قیامت سختي د یو بیان شتي د قیامت پر زرمانونه د سم یو بیان شتي زنکدن د باندې یو بیان شتي قبر احوال او د قبر سختي په دې باندې یو بیان شتي دغه بیانونه ووري سره بزګونم تاسو نرم شي او بل چې هغه آخرت په تاسو معلوم شي چې په آخرت کې څه دي په قبر کې څه دي دلته دغه تفصیلی خبره موږ نشو کول
كل نفس ذائقة الموت هر سوالا سکون کے د مرگ دے وانما توفون اجورکم یوم القیامة او یقینا پوربا درکڑے کی تاسو تاجرون استاسو بورز د قیامت. سبحان الله سمره کلی تسلی ده. الله صحابه کرامو ته ویجوګره خپکیږي مله سختي تاسو ته ضرورت سي دي دې بدله به تاسو په آخرت کې ملو شي. هر مؤمن د پاره بدی کې زیره دی او ګناګار انسان د پاره بکی یره پرته ده چې تاسو ته بدله لازم ملويږي. نو ستا که عمل خدي یو خبدله کبد عمل لي یو بد بدله. فمن زحزح عن النار نسوک چې بچ کړی شو د ورنا وادخل الجنه او داخل کړی شو جنت فقد فاز نو یقینا دې کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دې ژوند د دنیا مگر د دوکي سامان دی. الله په دنیا باندې ګوره دوکه نشي. حقيقي کامیابی دغه چې سره د ور نه بچ شي او جنت ته لاړ شي. الله دې موږ ته دغه کامیابی نصیب کړي. لتبلون في اموالكم وانفسكم خامخا امتحان براوستي کی پتا سو باندې په مالونو استاسو کې او په نفسونو استاسو کې خامخا برایزي. به سلسله ولي خپکه زړه ولي خپکه الله ویلي راځي بس امتحان برایزي. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او خامخا وابوري دا کسانو نه چې ورکړې شه د ورته کتاب مخکستا سنا سوق دي يهود نصارى اهل الكتاب ومن الذين اشركوا او دا کسانو نه چې شرک کړي دي اذى كثيرا ډېری بدر دي. الله دې په تاسو لازم اوري. تعجب مکوا کچرته یوځي کې ته انګريزان ویني يهود نصارى ویني ستا په دین پورې ټوغي کې ستا په پیغمبر پورې خان دي هندوان پتا پورې خان دي کوشش کوي مسلمانانو ته تکلیف ورکولو. نو بدی تعجب مکو رب العالمین موږ د مخ کې نه خبر کړیو چې دې سی وکي او د حق پرسو سره کم چې مسلمانان دي په نوم باندې هغه سره دا چل کوي. لکه یو خو الله د اهل کتاب خبره کوي او د مشرکانو خو واضح ده خو چې حق دین دی بیانو نو د بدعتيان او د گمراه چې غلط منهج د غوینه ګډوډ شي دي هغه بر پاس است سره به دښمنی کوي او تاسو سبب دی ردی وي. دې ځکه الله موږ له تعلیم راکړي چې تاسو به صبر کوئ. د صبر د رسي او د لمن د ګورې چته پرې نه دی ځکه الله سوي وان تصبروا وتتقوا كصبروا کو تاسو تقوا وکړه فإن ذلك من عزم الأمور یقینا د پخو کارونو ندي. کصبروا کو تاسو زموږ په ملکونو کې خو بل ناشنا کار کی لکه د انګريزانو په ملکونو کې چې په اسلام پسې سووي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې سووي په قران پسې سووي. ازمنګ خلک راوځي چې د غریب سړي رکشي هغه ته ورواچي چې ته بین کې هغه نه ډاکې ما کېو ماتي کې غریب سړي سره گاډي هغه بل طرف واړي چې ته پولیسان غریبانان ولاړي په دغه لار کوڅه کې هغه سره مړ کی ټیرونو ته ورواچي سکولونه بند کی مدرسې بندي کی کچته بیمار په امبولانس کې پروتي گاډي کې یا غریب نشیتله په لار مړ شي کڅوک ځان له سودا راوړي یو سودا نه ملويږي دکانونه بند شي. دا کومه طریقه شو؟ دا الټه خ نقصان ورکول مسلمانانو ته الټه خ خرابول دي مسلمانانو او کافرانو خدا غواړي موږ پوری بسومره خاندي وي بچ یو طرف ته موږ د دوی په دین پوری وخاندل بل طرف ته دوی ځان له خپل نقصان ورکي. دا طریقه نه ده ګوره په اسلام کې دا مظاهره کول او دی روډونو تر وته او یو شی ماتول او بل شی ماتول او بوډونه او چتکړي او چغي وي او یو طرف ته دانګي او بل طرف ته دانګي د مسلمانانو طریقه نه ده. نه د رسول په زمانه کې دا شی وي. د رسول په زمانه کې کله چې رسول په مکه کې کمزوري وکنه وي په مدینه کې خو زوره ورو په مکه کې څومره ظلمونه شوي دي څومره ظلمونه شوي څومره اوچت د صحابه کرامو سره ظلمونه شوي
بلال رضی الله عنه داغه مری ته پړای چولو په لارو کوڅو کې ماشومان راخ کودو یو ورځ چې رسول سم مظاهره کړي د روډ تر اوته روډونه بند کړي عملګری دي ځن سره راويشي چې روزي د روډونه بند کړي د سامان ول ببل طرف واړوي چې دوی د کار نه خلاصي یو کنه غلي کیږي کنه دا طریقه اسلام مونږ ته نه د خولې بلکې صبر وکړي د تقوا نه وکړ اخلي اوس د دین بعد الله د يهود بل مرز بیانې چې دوی حق پټ کړي دي او دې آیتونه موږ سره مخ کې تیر شوی د يهودو مبارکي او ما د يهودو مبارکي تفصيلي خبره الته کړی و دلته به صرف ترجمه کوو وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب او کله چې واغست الله وعده دا کسانونه چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب لتبيننه للناس چې خامخا تاسو به بیانوي دا خلکو ته ولا تكتمونه او نه به پټوي دا فنبذوه وراء ظهورهم نغزار کوي هغه حق ورستو د شاګانو خپلونه واشتروا به ثمنا قليلا او واي غست باغي سره لګ دنیا فبئس ما يشترون نبدع غشي چې دوی اخلي حق پټ کو د دنیا د پاره شاته گزار کو او دي آیتونه په دویمه سپاره کې سوره بقره په دویمه سپاره کې موږ سره تیر شیو بل مرز په اهل کتابو کې داو چې کارونه به غلط کول بیا به دام غوښته چې زمونږ صفت تی وکړي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر د يهودو د یو مسلې ته پوښتنه دوی غلط جواب ورکو بیا چې جواب غلط ورکو په دې مسلې کې خطا شو به چې وروته وې دې پیغمبر له پکارو چې زمونږ صفاتونه کړي چې موږ څومره غټ علما یو او څومره حق برسیو مسله موږ تاسو خو فخر کو تکبر کو نن سبا د باز بدعتيان مولیان دوی مس موږ د خلک حق نه مني موږ په دې پلاني جماعت کې کارو کو پلاني علاقه کې کارو کو دا خبري وکي دې بعض خلکو کې دا مرز یو د په يهودو کې چې یو کار به نو کړي خو چې خلک زموږ صفاتو کې خلک یو کار به غلط کو وي په دې غلط هم زموږ صفاتو کې الله سوي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ګمان مکه و پاکستانو چې خوشاليږي په کار چې دنیا کوي ويحبون ان يحمدوا او خو خیدا چې صفت وکړي شي دا غوي بما لم يفعلوا په کار چې نه دې کړي دوی فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب نګمان مکو په دوی باندې فخلاصي دو د عذابنا ولهم عذاب اليم او د دوی د پر عذاب درناک دی ولله ملك السماوات والارض او خاص د الله د پر بچي د اسمانونو او د زمکې ده والله على كل شيء قدير او الله پر شی باندې قدرت لرونکي دي اوس په دې اخري رکوع کې بل الله د مخکینی بعض موضوعګانی راوړي او د الله د معرفت دلایل به بیانوي لکه د سورۃ پاوله کې کته واستیادي سورۃ ال عمران پاوله کې الله د خپل قدرت نه ذکر کړي چې تاسو پیدا کوم د مور په خېټه کې تاسو له شکلونه در کوم کتاب مې نازل کړي او بعضی نور دلایل الله خولو او په اخر کې هم دي دلایل راوړي او دا آیتونه چې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاجر تر پاسې دوی او حدیث کې راځي رسول الله په تاجر تر پاسې دو او هغه وخت کې به د آیتونه لوستل د ډېر اوچته آیتونه د اخرنی آیتونه ډېر برکتی آیتونه هدایت کې دا وای نو رسول صلی الله علیه وسلم جړل او جړل چې رسول هم د آیتونه تلاوت کړو به جړل بلار نه تاسو کې یا رسول الله ولې ته جاړي وی په ما باندې نن شپه دې آیتونه نازل شوي دي چې څوک ولولي او فکر پکې نه کوي نو الله دې تبا کوي او داغه لپاره تبعید چې څوک په دې آیتونه کې سوچ نه کوي ډېر نشنا آیتونه دي او ډېر برکتی او ډېر اوچت آیتونه د یاد کې د ولولي خصوصا د شپې چې خوب را پاسې به ولولي رسول هم بدل وستو
إن في خلق السماوات والأرض یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو د شپه او د ورځ کې لآیات لأولي الألباب خامخا ډېرې نښې دي د پاره د صفا قلونو والو. ځمکه اسمان کې سوچ کوئ د الله عظمت به تاسو ته یاد شي. د شپه ورځ الله بدلی په دې کې سوچ کوئ الله په دې کې ډېر غټې نښې پرتې خو دا نښې د عقل د خاوندانو دپاره دي. تسوق دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا دا کسان دي چې یادوي الله په ولاړه او په ناسته وعلى جنوبهم او په اړخونو خپلو په هر حال کې الله یادوي که ولاړي که ناسي که سملاستي او که پراتی که هر څه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض او فکر کوي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې. ما یو بیان کړی دی فکر او سوچ کول یو ورک شوی عبادت داغه بیان ووري خو به کې ما تفصیلا د دې عبادت په باره کې خبره کړې ده. سوچ او فکر کول د الله د قدرتونو په باره کې سوچ او فکر کول د الله د عظمت په باره کې او دغه فواید او دغه طریقه موږ ټول ته بیان کړي. خدا خلق د نیکان خلق سوچ کی پس مکو اسمانونو کې به سوي ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب زمنګ ندی پیدا کړی ته دا بے فائدې یعنی دا کائنات او دا مخلوقات ته بیکار ندی پیدا کړی بلکې د دې غړ حکمتونه دې پیدا کېدو. سبحانك پاکی دستا د پاره فقنا عذاب النار نو سات منګه د عذاب دورنا. الله دا غوی نور دعاګانې مر نقل کړي دا یاد کړي ډېر فائدمنې دعاګانې. ربنا انك من تدخل النار فقد خزيته اے رب زمنګ یقینا تجسوک ننباسی ورته نو یقینا نغدي وشرمو وما للظالمين من انصار او نشتی ظالمان لرئیس مددگاران. ربنا اے رب زمنګ اننا سمعنا منادیا یقینا منګ واوریدو یو आवाज کونکي ينادي للإيمان چې आवाज کو د ایمان طرف ته ان آمنوا بربكم چې ایمان راوړي په خپل رباني فآمنا نو ایمان راوړو منګه. ربنا اے رب زمنګ فاغفر لنا ذنوبنا نو بخانو کمنتا زمن د ګناونو وکفر عنا سیئاتنا اوری جو زمننا بدیان زمنگا وتوفنا مع الابرار او ملک منگا سرد کامل نیکانو خلقو. پدی آیت کې ډېرې فائدې دي خو یو فائدې دوه به ذکر کو. یو ده چې خپل نیک عمل الله ته وسیله کولای شي. دوی سوي وی الله आवाज کون کې आवाज کو د څوک ته आवाज کون کې आवाज کوي رسول صلی الله علیه وسلم دی قران دی د دین دی आवाज د دین طرف د کو یا الله منګه ومنه دغه خبره منګه ایمان راوړ نو یا الله زمون ګناونه وبخه زمون بدیانی معاف کا نو خپل نیک عمل الله ته وسیله کو. مطلب دا شو چې یا الله من پتا ایمان راوړې دي نو د دې ایمان د لاسه زمون ګناونه وبخه. او جایز وسیله په درې قسمه ده. یو د الله نمونه او صفاتونه الله ته وسیله کول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها چې لکه یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قهار د الله نمونه غستلات یا الله ته رحماني یا الله ته ګناونه بخینو زما ګناونه وبخه
دا الله ته وسیله کول. دویم خپل نیک عمل الله ته وسیله کول. باندې یو دلیل دی او حدیث مونږ بیان کړم دی چې هغه 3 کسانو په غار کې ختی او د غار خله به بند شي و نه هر یو خپل نیک عمل رایت کو چې الله ما دا چل کړی ته زمونږ نه سخت لري. درېمه وسیله یو ژوندۍ کس نیک عمل انسان ته ویل چې زما د پاره دعا وغواړه، دم جایز دی. لکه یوسف علی السلام رونو چې خپل پلار ته وی استغفر لنا یا الله پلار د الله نه زمونږ د پاره د ګناونو بخانه وغواړه، جایز دی. نور بهم دلایل خو د مختصریت ساتي. د دین علاوه دا وسیله کول چې الله د پیغمبر په واسطه راکې او د پلاني د مخه راکې د بدعت کې د ناراضي او دغه انسان نه غوښته بیا خو شرک دی. خو کته دغه انسان الله ته وسیله کې او غمړل چې د په واسطه راکې او د په واسطه راکې نو د بدعت ته د دې په شریعت کې هیڅ ثبوت نشته. او د نیکانو خلکو نه دعاګانې غوښته په دې کې ته فائدې ذکر کوم علما دا وایي چې دعاګانو درخواست په نیکانو خلکو ته کې دی. بعضو خلکو دې خبرې نه ټوغه جوړه کړي چې چا سره ملويږي چې دعاګانو درخواست یو بی دینه به ویني موز نه کوي، هغه کلونه به تیر شي موز باندې کې دیو ته دعاګانو درخواست د تر شي دعاګانو درخواست کې غریب غوښه الله د اوسه پوری میاش دیو شو موز اعلان لري ته د دعاګانو درخواست کې یو سړی چې ستاسو امیدي چې دا سړی دی به د الله په نس ګرانی دی به د الله په نس قیمتي وای وته زموږ پر دې دعا وغواړه. په دې کې شرک نه راځي، سړی ژوند دی او د دعا غوښتي او دعا غواړي د الله نه. بل فائدہ وتوفنا مع الابرار الا موږ د نیکانو خلکو سره مړکی، یعنی د نیکانو خلکو سره د خپل اخري خاتمي غمي. بار بار موږ دا خبره کوو چې د اخري خاتمي سوچ کوو، ځکه چې رسول سمو چې بس مړ شوی باغې به دویم پر راپاسي په کوم حال کې چې مړ شو باغه حال به راپاسي. نو دې کې سوی وتوفنا مع الابرار یا الله موږ مړ کړه د نیکانو خلکو سره چې د قیامت پر ورځ هم دغه نیکانو سره راپاسو. د دعا غواړي د الله نه چې الله موږ له مرګ راولي د ایمان په وخت کې. الله سبحانه وتعالى زموږ اخري خاتمي په ایمان او الله سبحانه وتعالى موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ د نیکانو خلکو سره یو او الله دې زموږ حشر د قیامت پر ورځ د نیکانو خلکو په ډله کې وکي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك اے رب زمنګا راکې مونږ ته غس چې وعده کړی د تا زمنګ سره په جبه د رسولانو ستا، یعنی پیغمبرانو مونږ ته ویلي چې الله به دا درکې دا درکې الله مونږ ته راکې. ولا تخزنا يوم القيامه او الا مشرمو مونږ په ورځ د قیامت. غټ شرم دغه دی چې آدم علیه السلام نو ول اخرنی کس پر ټول خلق ولاړی والله تا و شرمای ټول خلق ته چې دا به دا کار کو. یا مطلب دام پکې د نراغه چې وسړی د کافرانو له دعوت ورکي د قیامت پورې چې وکړي د خپل جهنم ته روانو اعمال برابر نه ونو یلا مشرمو موږ د کافرانو په مخ ځکه چې برته بیا وږي تاسو ایمان راوړي جنت بدر کې نن خو تاسو رواني دغه ته جهنم ته خو تاسو روان شو څومره غټ شرم دی. الله دې دغه شرم نه موږ ساتي. انك لا تخلف الميعاد یقینا تخلاف نکید خپل لوز فاستجاب لهم ربهم نو دعا قبول کړه دا غوی د پر رب دا غوی الله ول دعاګانې قبول کړي. یو روایت کې راځي ام سلمہ رضی الله عنها رسول الله ته دا خبر وکړه چې اې د الله رسوله چې الله خو په دې قران کې د هجرت تذکره کړې ده خو دې زنانو نوم خو پکې نه راغستې ځکه چې هجرتونه خو زنانو هم کړې دي نو دې زنانو تذکره به کولی نه راځي. الله دې ایت کې وی خلل دغه جواب دغه دعای قبول کړه څنګه انی لا اضيع عمل عامل منکم چې یقینا ز نه بربادو عمل د عمل کون کی استاسنا من ذکر او انثى کنارینی یا زنانی. ام سلمہ سوی زنانو تذکرہ بکی نه
الله وی کناری نه یو که زنانه دي جنې کاملو کې موږ اجر ورکو بعضکم من بعض بعض استاسو د بعضو ندي فالذین هاجروا نو کسان چې هجرت کړي دي او خرجوا من دیارهم او استلی شوی دي د خپل کورونو نه واوذوا فی سبیلی او تکلیف وته ورکړی شوی دی زما پلار کې وقاتلوا وقتلوا او جنگونه کړي دي او وجلې شوی دي لو کفرن عنهم سیئاتهم خامخ رجوم بدغوی نبدیان داغوی ولو دخلنهم جنات او خامخ ننباسم باغوی جنت تجري من تحتها الأنهار چبيق بلان داغين ولي ثوابا من عند الله بدل دلاد ترفنا والله عنده حسن الثواب او الله چې دا غسر خيسته بدل ده الله دې موږ ته دغه بدل راکړي الله وی چې مسلمانانو ته کامیابی ده کافرانو باندې ذلتي د دنیا سپکاوی الله بیان کو خو بیا د کافران ګرځي را ګرځي او خمستي او تجارتونه کوي او یو زی ته او بل زی ته نه کې دي چې کدري بعضو مؤمنانو په زړونو کې دراشي چې دا څنګه د الله دشمنان دي او نن سبا موږ د باز د خبرې کوي ته وګورئ د انګريزان په امن او امان کې دي جازونه دوی سره دي هلیکاپټري دوی سره دي کمپیوټري دوی سره دي مزید او چرچی د الله ته ولي سنوي نو چې څوک په دوی باندې دوکه نشي ځکه چې د باز جاهلان دا وي چې الله تعالی مال ورکړي الله سره مینه کوي ځکه سوي يروي چې ګوره سې چل به کړی چې الله به دومره مهربان دی خکه څوک غریبي توبه الله وي چې ګوره څه ګناه به کړی چې دې په عذابونو کې اخته دي نبی هغه د صحابه کرام ولې بالله غالبا غریبانانو یا الله سره نه لګیدنه او چې څومره د کفر جړلې د غټ کافران دي نظر وچورلو هغه مالداري وسم پوخاهم نو الله دا وسره محبت کوي نو چې څوک په دې دوکه کې پرې نوزي الله دا خبره وکړه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دوکه دینه کې تعالی اوړېدل د کافرانو په خارونو کې په دې دوکه نشي چې د دوی چې په خارونو کې وړي او د سفر کې یو کته یو برزي متاع قليل د دوی د فائدې لګي دي لګو فائدې ول الله ورکړي ثم مأواهم جهنم بیا زید او سیدو د دوی جهنم دی وبئس المهاد او بد زید تیار شوی دی د جهنم و دې ته وکړي دا ټول مالونو ولا جهنميان ندي لکه اوس کبزړه کې دایره چې الله وی چې کم په ملکونو کې وړي سفر کوي را کوي دوی به جهنم ته خدي کو به نیکان خلک نیکانو کې مالدار شتي کنه نیکانو کې شتي مالدار کنه الله دې غو استثناء کوي لكن الذين اتقوا ربهم مگر هغه کسان چې یریږي د خپل ربنا لهم جنات دغوی د پاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې داغین ولي خالدين فيها همیشه به باغی کې نزلا من عند الله مل مستیاده د الله د طرفنا د دې نیکانو خلکو مل مستیاده الله سبحانه وتعالى بخپلک او ما یو بیان کړي د جنت طرف ته سفر التمک تفصیل بیان کړي چې الله سبحانه وتعالى په مل مستیاده کې د جنتیانو له سور کوي پر رسول سم پس يهودي راغی عالمو وی الله بس سور کوي د جنتیانو له کله جنت ته نه نوځي نه اول چې کله میلمه چرتم لاړ شي نو دا کوربول دي شي سپک غونډه کې نری خوراک ورکي بادام او کاجو نور سجدا او تیس مخ ته کیږي لګا مشغولي بیا ورسته بوله روټي راو باسي
نو دا جنتیان چې جنت ته ننوځي اول بول الله سور کوي زیادت کبد النون د دې مهیده نه چې دا په دې پورې یو ټوکړن ختی ولا غونته کې الله ول دغه ور کوي دا بل سره کړي دا ول ور کوي او به دغه نه بد خوراک هغه غوي بول الله په خوراک کې ور کوي دا غوي غوخه چې هغه په جنت کې دی وسمشتي په جنت کې او الته چې خپل خوراک کوي او سورب شه دی دا بل علالي د دې جنتیانو د لپاره کله چې جنتیان جنت ته ننوځي حلال بکړي شي د الله په حکم دا غوخه به تیار کړي شي او جنتیان به خوري او دا غي سره به وبول الله ورکی اسخاک بول ورکی تسمى سلسبيلا چې دا غي نوم سلسبيل له د دې مل مستیاله د دې رمت بیر دوی خپل مرزي لري چې سخوري او سسکی دي ذکر لوي نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار او غس چې د الله سره دی غردي د نیکانو د پاره اوس په اخر کې الله د نیکانو اهل کتابو صفت کوي چې په اهل کتابو کې دي نیکان خلک شتي نو بدی کې دعوت ته هغه اهل کتابو ته کوم چې ایمان نه وروړي چې تاسو دوی بشان ایمان راوړی کړي وإن من أهل الكتاب أو يقينا باز دا كتاب ولونا لمن يؤمن بالله خامخا غسوك دي چيمان لري فالله باندي وما أنزل إليكم أو فاغ كتاب چي نازل شده تاسوتا وما أنزل إليهم أو فاغ كتابنو چي نازل كده شده غويتا خاشعين لله عجزي كون كدي اللاتا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ناخلي بايتنو دلا باندي لغ دنيا أولئك لهم أجرهم عند ربهم دغكسان ددوي دپارا أجر ددوي دي بنز درب ددوي إن الله سريع الحساب يقينا الله زر حساب كون كدين اوس په دې اخرنی آیت کې الله سبحانه وتعالى د کامیابی اسباب بیانوي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ایمان والو صبر کوي او کلک شي په صبر باندې یا ایمان والو صبر کوي او وینا کوي د صبر یو بلته اصبروا خپل صبر کوي په نعمتونو په عبادتونو کې په مصیبتونو کې په امتحانونو کې دا مطلب دی د اصبروا وصابروا نور خلق تم د صبر وصیت او نصیحت کوي دا خبره به کوم د نپرتره چې د دشمنانو په مقابله کې صبر کوي ورابطو او ځان وتړي دشمنانو ته ورابطو مرابطه دو قسمه ده یو دا چې دشمن ته انسان په مورچه کې کینی او د بارډر حفاظت کول مسلمانانو د ملکونو چې کم سرحدونه دي او بارډر دي الته چوکیداری کول په مورچه کې د ډېر ګران کار دی او ډېر اوچت عبادت دی ډېر ګران کار دی دنیا او وما فيها په دنیا کې چې سړي او دنیا د دې نه دا غوره دي حدیث کې دا خبر رسول سم کړی چې مورچه کې کېناسته د مسلمانانو په بارډر باندې د دې لپاره چې د مسلمانانو حفاظت وشي د دنیا او دنیا کې چې سړي دې نه غوره نو څوک چې موس د مسلمانانو د بارډرو حفاظت کوي الله سبحانه تعالی دغه حفاظت کوي والله سبحانه تعالی دغه مرسته کوي او خصوصا د دې سعودي عرب کم بارډر چې د یمن سره دی اولته زمونږ دغه مجاهدین رونه او د دې ملک د فوج د حوثیانو روافض او شیعاګانو سره جنگيږي الله سبحانه تعالی دغه مجاهدین کامیاب کړي او الله سبحانه تعالی هغه له فتح ورکړي
او الله سبحانه وتعالی د غوی حفاظت کی چې د مسلمانانو حفاظت کی ته زمنګ د ملکونو د دې مسلمانانو د ملکونو چې څوک حفاظت کوي الله سبحانه وتعالی د غوی حفاظت کوي او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو ټول مسلمانانو ملکونو کې امن او امان راولي او لري چرته د مسلمانانو په ملکونو کې بدامنی نه پیدا کوي جو مرابطه دي ته وي چې جمعات کې انتظار کې منځونو ته یو منځو کې بیا ناس بل ته انتظار کې بیا بل ته انتظار ده وخت راځي جمعات ته دې ته رسول سم رباط ویل لري واتقوا الله اوریږي دلنا لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او د دې سره چې د سوره ال عمران هم د الله په توفیق سره ختم شو ان شاء الله سبب د سوره النساء شروع کو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.